ته اوس ماته یا دمکیانې میلاویږي یا نه میلاویږي زه د دمکیانو هیڅ پروا نه کوم دا غونډه میډیا زما ده ستا د میډیا زما نه ده ته چې نن راغلی خو په پښتون خفه کېږي که یو زه یم زه بلال جان په ظاهره یو چې دی زما ضمیر دی زما ضمیر ما ته وایي دا کار ټیک دی بس ټیک دی کې راکوي یا ما پسې خبره کوي ما ته مخامخ خبرې وکړه په شیشه خو خلک مړه د پیغمبرانو او د صحابانو پسې خبرې کوي زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو د پروګرام ستاسو اواز سره زه ستاسو کوربه شهزاد خان یم قدرمنو کتونکو تاسو کتلی شئ ما سره په څنګ کې راسه ولاړ بلال جان دی چونکې دغه یو واقعه راغلی وه دوی مرغوزار ته تلي او دغه شان چې کوم دی د ګل چاحت چې کوم هغې سره دغه واقعه راغلی وه د دوی نو په دغه لړۍ کې دوی راغلي دوی نه دغه اخلو چونکې سوشل میډیا باندې ډېر زیات په ټرینډ کې دغه روانې کو ټیک ټاک ته ځي کو فیسبوک ته ځي کو یوټیوب ته ځي همدغه یو خبر روانه ده په دغه سلسله کې راغلی یم د بلال جان بی خواله بلال جان بی هرکلی درته وایم او دا راته ووایه چې په دې کوم واقعه چې شوې ده تاسو څنګه تللي وئ دا واقعه څنګه راله مال چې ستاسو زباني واورم چې دا مطلب څه واقعه تاسو سره څنګه پیش راله راول خو ستا مننه کوو ستا د چینل او غونډو پښتنو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات او دا به وایو چې د پښتنو دغه یو بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک دا شعر ما بروز یو بل ملګري ته ویلو خو ستاسو مننه کوو شکریا ده کوو چې تاسو دلته راغلی او زه به هغوی ته یو بل ووایم چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي نو دا واقعه داسې وه چې هلته مونږ مرغودار تللي دي ملګرو غونډ وی چکر له ځو او مونږ روان وو ښه په دغه کې پروګرام هم کړی غټ او مونږ به ویډیو هم جوړو او مونږ پخلی مخلی وکړو په مرغوزار کې مونږ را روان یو بس واپسې کې را روان یو که نه بس دا ګل چاحت به ورته ووایو که نه یو ورته نه شو ویلي او هغه چې ده نو دا را روانه وه ولې دا ګل چاحت ورته ځکه وایم په دې باندې چې په هغه ټایم کې دې د ټیک ټاک نوم چینج کړی و صحیح ده نو لکه ما دوی ته ووایي ما یې دغه دی ما یې ګل چاحت راغله بیا دې ملګرو اصرار کوو چې میلاویږو ورسره زموږ سره پکې مسافر را سره هغوی چې مونږ په سعودي عرب کې په ملیشیا کې وخت تېر کړی ده سره لکه میلاو شو که نه دا یو ملګري دا ذهن و چې لکه تبلیغ دی لتلی دی او مونږ ته به یو دوه درې مسلې یو کي یا به راته یو څه دغه وکړي که نه په دې سوچ ورالو نو بس هغه چې مونږ ورالو نو هغه ډېر داسې الفاظ استعمال کړه چې هغه په ما په اورېدو باندې ډېر بد ولګېده ډېر زیات بد را باندې ولګېده نو بس هغه چې دی نو وایي پښتانه چې دي نه دي بدل هغه شان نه دي بدل شوي پښتانه چې دي دا سپک دي پښتانه بې غیرته دي که نه نو هغه الفاظ چې دي په ما ډېر زیات بد ولګېده او چې دی نو بیا به هغه ویډیو تاسو کتلي مې تاسو کیدای شي ومچلوي هغه ویډیو او بس بیا هغه دلته ما یو پیغام ورکړو هغوی له د پښتنو له مې پیغام ورکړو ما تاسو بیا ما پې دوه پیرې کمپلین وکړو انتظامیه ته دغه چې کومه انتظامیه ده نو هغه هېڅ رد عمل پې لکه ما ته پې څه فیډبیک میلاو نه شو که نه زه مطمئن نه وم چې لکه نو بیا دې کسانو روټۍ خوړه ما هغه روټۍ داسې وخوړه چې لکه مړه څه روټۍ وه خو بس هغه او ما ورته ویل چې دې سړي پسې به اوس خامخا ورځو او د ده سره دا ویډیو دا ویډیو ډیلیټ کړي په ویډیو کې مونږ هم وکړو که نه نو چې بیا مونږ څنګه ورالو مونږ خو ویډیو کې راول ښه ډېر په طریقه ورالو بیا پښتانه شو بیا شور شو او د هغې نه پس چې دی نو هغه ویډیو نه ډیلیټ کوم ما وی څنګه به نه دا غږ چې څومره پښتانه دا غوږ شکریا ځکه په دې باندې کوم چې هغه زموږ سره ور دی کنه د پښتون خلاف چې څوک هم غلطه خبره کوي دا په پښتنو کې دا یو دغه زوی نه مچي ستا سره به خامخا ور دیږي غلطه خبره چې د پښتنو خلاف څوک هم کوي دا به ور دیږي نو بس هغه بیا چې دی نو مونږ شروع کو یو ملګری پکې و وادي سوات وچ سیمه وی زه د وادي سوات مسیمه د ګل چاحت سره راغلی وی زه د وادي سوات مسیمه او کوم دویم کس چې هغه دویم کس چې ورسره او دا کم ځای ته چې مونږ ورغلو وی دا زما د نیکه په قبضه کې دی دلته چې تاسو زما نه رقم نشئ وارې باقاعده مونږ ته وی او مونږ ټارچر کړو مونږ ته وی چې تاسو دلته چې کم دی
دغه نشي کولای که تاسو ډیر زور وکړئ تاسو په موږ د ویډیو نشئ ډیلیټ مطلب کوم د پښتنو تذلیل کو کوم کنزل کو کوم هر څه کېټه پیش کو د پښتنو مطلب مونږ کولای موږ کولای شو تاسو هیڅ هم نشئ کولای دا خبره وکړه موږ ورته زموږ د بلال جان روډ چې کنه د ورته ویډیو ډیلیټ کړ موږ هیڅ هم نه کو موږ شر نه خوښولو خو الان کې شر هغوی جوړ کو بلال جان دا راته وایي چې هغه ځای کې خو چونکې تاسو په ټور باندې تللی وای یو شمېر ټول پښتانه یو تاسو څه ولې ننګ وکړه خبره نورو خلکو اواز نه اوچته صرف تاسو ولې دا خو داسې ده چې د دې پښتو د دې خلکو د دې خاورې زما سره قدر دی که نه زه ترکي ته بغلا تللی یم نو احساس دی او یو په دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم مسلمانین داسې بار نشته دا اوس یو خبره وکړه چې دا کم سیسټم د یاد کو که نه نو دا سوال نه پیدا کېږي چې پښتون یو سړی غلط پیش کوي دغه کم د دوی دا دلال چې کم دی څه نوم یې دی راجا د چې دې د مال هلته دمکي راکړه موبایل راوبغه و چې دې د تپوس مستانه کوم بیټ بیک باندې څښاک کوټو له هېڅ ضرورت نشته موږ د چا د دمکیانو نه یریږو چې دا موږ په پښتنو باندې ننګ کوو که نه د پښتنو سر قربان شه هېڅ خبره نشته خو زما دا یو سری د پښتنو نه قربان خو زه هغه ته یم اوس ما ته یا دمکیانې میلاویږي یا نه میلاویږي زه د دمکیانو هېڅ پروا نه کوم صحیح ده موږ سوشل میډیا ده څوک څه وایي خو زه د دمکیانو ممکن څوک هم مال دمکي راکړي مال راکوي دا دی خو زه ورته یم وروره بس ګورو به زما لاس ته اخلاص او توره د تېره خبره به کوو که نه د پښتنو خلاف چې هر سړی په هر میدان باندې دې غلطه خبره کوي دې پښتون غلط شو کوي نو زه بالکل د هغې خلاف یم صحیح ده زیات خلک بلال جان به چونکې سوشل میډیا مونږ ګورو بلال جان پاسې په پښتنو باندې ننګ وکړو د ټیک ټاک یو ډېر مشهور کس د مرګري نوم واغستو زیارت خان یا نور هغوی څوک څه خبره پیش کوي څوک څه چې یاره بلال جان د ویوز دپاره دا وکړله د زیاتو خلکو دغه کوېسچن دی نو تاسو به څه وایي دی زه دا وایم چې چا یو زما ورال وګوره زما یوټیوب وګوره زما فیسبوک وګوره واحد د ټیک ټاک پلیټ فارم دی چې ما ته صرف د ویډیو ځکه شیر کړه چې په هغې باندې څه میلاویږي نه زما په خیال په فیسبوک په یوټیوب باندې هر ننګ کېږي دوی دې دغه ویزټ کي بیګا ګل چاحت یو خبره کړې ده هغه دا ویلي دي چې کم دوی چې دی نو دا میکون و تاسو پسې خندا کړې ده وایي ما سره به حساب کتاب کوې که نه نو زه به ته به د هغوی سره څه حساب کتاب وکړي چې د پښتون تصویر خلاف څوک غلط شوټ کوي که نه نو دا زه تاسو له په دې باندې ځکه دا در کوم چې تاسو دا هغه ځای نه راغلي خپل ټایم ومیستو دلته رالې هغه خو بل اوس د تبلیغیانو بېعزتي دوی کړې ده صحیح شو او دا په تبلیغ کې تللی و د هغې تبلیغه شعبې بدنامه کړه بل اوس پسې دغه بل ملګري څه نوم دی شاه ولی الله زه په ټیک ټاک کې فالو کړی م واپس بیټ بیک ما ورکړی دی انشاءالله ډېر زر دی چې دغه سره زه د دې باره کې کښېنم او انټرویو سره زما راشي او زه دا وایم چې دغه سره به هر څه به دغه سري د چې دی هلته یو ډرامه جوړول په مرغوزار کې او ډرامه داسې وه چې لکه دا وی چې بس هغه هر څه زما پسې راتپلي دي چې ما دا جامې چې کومې بدلې کړې او دا ما د بلال جان چې دی ما ته خبرې وکړې او دا جامې ما د هغې د وجې بدلې کړې آیا دا دین تا زما دپاره کوو کو زما دپاره دین کوو دین خو خلک د انسان دپاره نه کوي که نه یا د یو کس دپاره خو نه کوي دا خو د ورال چې دی دا به د الله د رضا دپاره کوي نو اوس قسم خلک په ټیک ټاک باندې بل ورځ ما ته یو کس ویلي دی چې مړه هغه الفاظ داسې دي چې زه نشم ویلی پښتانه ګوري که نه چې ډېر بېکار الفاظ یې ویلي دي خو هېڅ خبره نه ده زه به دا ووایم چې یو سړی چې په ما باندې ریاکشن کوي یا په ټیک ټاک کې کوي یا په دغه کې کوي هغه له دا په کار دی پښتون وي که نه یا خو د ویوز او د فالورز دپاره یو سړی په ما ریاکشن کوي اوس ګیر چاپېره چې زه ګورم زما دا ټرینډ دی که نه چلیږي نو کوي دي زما ما ته پسې دغه نشته خو د پښتنو غلط دغه پیش کوي که نه اوس په دغه کې یو ټیک ټاک یو ویډیو ده او هغه چې ما کله وکته نو هغه ډېر غلط الفاظ استعمال کړي دي نو هغه ته زه وایم چې راول ته ما سټډي کا یو سړی چې په سړي ریاکشن کوي نو هغه راول سټډي کړي که نه او هغه هم پښتون ځان ته وایي زه پښتون یم که نه نو بس دا خو دغه خبره ده زه خو شیمن یو زه دغه ته شرم وکړه چې ته دغه کې راول یو انسان سړی سټډي کوي او د هغې نه پس د هغه بیکګراونډ وګوري د هغه چې د خدمات وګوري که نه زه خدمات یا خدمت دا انسانانو ته نه ښیم چې زه خدمت کوم او ما ته د انسان ښه سړی وایي نه دا زه د الله رضا لپاره کوم دا زما د الله سره بس معاملې دي زه یم بلال جان په ظاهره یو چې دی زما ضمیر دی زما ضمیر ما ته وایي دا کار ټیک دی بس ټیک دی هېڅ چا ته بیا ضرورت نشته
صحیح شو ما د پښتنو اواز شوت کړی دی او هغه ته زه دا وایم چې ته دغه دا پیغام به ورسره اوله کې ولګې هغه ته زه دا وایم چې ته ستا دا شکل چې دی دا شکل دا د جلاګانو سره میلاویږي ته د دې ځنه پاکستان ته چې کله مرالي هغه واپس اپیل تر راځي کنه دی راشه دغه سره پیسې راغونډه دا د خبرې نه دی لکه چې ته ما دغه ځنه یو سړی چې مال دمکی راکوي یا ما پسې خبره کوي ما د مخامخ خبرې وکړه پچې شاخو خلک مړه د پیغمبرانو د صحابانو پسې خبرې کوي صحیح مال دې مخامخ راشي نو زه به درته نه رویم اسقاکوټ نه دا پیغام جاری کوم دی غونډو ته چې کم سړی مال دمکی راکوي په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې یا داسې نو بې غیرته یې که نه په کمره کې کښېنه وروره درز دروز او بس بلال جان دا چلو کو بلال جان چې دا چلو کو نه دا هېڅ خبره نشته ما ته یو سړی مخامخ راشي ته راغلی که نه زه ستا شکریا ځکه ادا کوم چې ته راغلی ته د پښتنو ښه پیغام لېږي چن چې کم داسې خلک دي په سوشل میډیا باندې کار کوي هغه ډېر وروسته دي ورال ګوره لکه ستا پلیټ فارم خلک نه ګوري چې کم دا رامیتوب شي او کم لکه ښه دغه یي که نه خبره کټ کوم هم دې سوال راتلم بلال جان بھائی ما هم دا سوال کوم پرسو کو زه د ګلچاهت تاسو سوې چې څونه فالوورز تقریبا په هغه ټایم کې زه غلط شوی ما لکه ما خو کتلم نو خو بس 2 میلیون مې یاد کړه ما وی دا 6 لکه اوس 6 میلیون او ما په هغه ټایم کې 2 میلیون زه غلط شوم زما خپل یو مقصد دی یو خبره لرازم داسې کو نور کسان مونږ وګورو کنه داسې کو زستاسو فالوور زیات کم دا بس څومره تقریبا یا زما کنه نو لکه مطلب دا هغه په وړو کې د مالګې برابر هم نه دي نو زه خو یم دې ځای کې لږه شان داسې یو معمولي غونته ګیله چې کوم دی خپلو پښتنو نه هم په کار ده که نه چې مطلب سپورټ او دغه زمونږ د وجې نه دا خلک لاړل او هغه مطلب مونږ اسمان ته وخېجول ګوره دا انګریز نه دی پالو کړی یا چې دی د بار ملک سړي نه دی پالو کړی دا 6 میلیون فالوور چې دا اغوستي دي که نه دا د په دوکو اغوستي دي د چې دی په تبلیغ په جامه باندې اغوستي دي د چې دی نو تللی دی زه یو پیغام دا ضروري ستا په دې پلیټ فارم دغه کم دا دغه چې دا نه ګلچاهت نه دا به کټ دغه نور کسان دا کم چې دا دغه دی دا بلیم لګی تاسو باندې نه جی نه یو پیغام زه ضروري ګڼم دی تبلیغي حضراتو ته زه هغوی ته دا وایم چې تاسو سړی نه ګورئ او تاسې منبر ته خېجوئ که نه نو زه تاسو ته دا عجزانه ریکویسټ کوم چې یو سړی م نه یې رګړه کړي او په هر څه باندې نه یې پوه شوي نو ګوره دا د هغې بېزتي نه ده شوې اوس هغه بله اوس راغلی دی که نه په سوات کې دا په حاشي د پیلاو کړی دا دی په دغه باندې ګډ شوی دی که نه نو دا زموږ د پښتنو لپاره دا ما خو ورته ته زموږ پښتنو ته لږ څه ښې ستا څه امیج دی ته پښتنو ته څه امیج ښه دی د خلکو ته ما خو صرف دا ما پښتون ته کنځلې کړې وي په هغې باندې زما باندې بد ولګېده زما ضمیر ماته یې وس ورشه پسې دا ویډیو ته ډیلیټ کړه دا چې 2 میلیونه فالوور چې دا ګوري که نه نو زما پښتون به دا خلک په څه دي پښتون خو پرېږده ځه دا نور خلک یې هم ګوري د برملکي چې ګوري ابو چې دا پښتون څنګه دی د پښتنو تاریخ چې ته ګورې دا غیرتیان دي دا ډېر زیات مړه په پښتو هم نه دي که نه زه بلال جان بھائی که مونږ سوچ وکړو ریسنټلی دومره وخت نه کېږي په سخاکوټ کې دغه شان ستاسو غونته یو نوجوان الله د خاورو سره وبخي راپاڅېدو مزاده شهید هغه داسې یو اواز اوچت کو هغه چې کوم دی تاسو مطلب د هغې ته چې ګور یا مطلب زړه کې څه دغه نه پېښېږي چې یاره مطلب ما پسې به څوک دغه وکړي یا داسې څه زه دا وایم ما خدا شعر بار وی د پښتنو دغه یو بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک دا خلک به بیا افسوس کوي خفه به وي پر روډونه به هم بندېږي هر څه به کېږي روز ضرورت نشته زما تاسو ته چې په ژوندون ما پسې ولاړ دی الحمدلله زه د یو په سیټ باندې یم زه د عوامو نماینده یم زیارت ګل ته زه دا وایم زیارت ګله زه د عوامو نماینده یم ما وګوره زما خدمت وګوره چې دی نو زه ما څومره خدمتونه کړي زما عوام زما نه خوشحاله دي دی وایي تا د مظلوم اواز نه چوت کړي ما په هر پلیټ فارم باندې ما د مظلوم اواز چوت کړي په هر دغه باندې او دې د وړو خبره کوي الحمدلله دا لکان ولاړ دي دومره وړ په تاریخ کې چا نه راوړي چې ما د خپلو خلکو له څومره راوړي هلکه راوړي مې دې که نه مې راوړي او د یوټ صحیح ده دا دومره معمولي سیټ ته اختیار نه چلیږي بالکل خو بیا مونږ خپل کوشش کړی دی خپل مونږ صرف انسانان یو کوشش کولی شو نو کار د الله دی د دنیا وړه مې راوړي دي دا خبرې مبرې نشته چې ته دخلته په ټیک ټاک باندې کېږي د خپل پین د فالوورز دپاره یا د ویوز دپاره یو قصه دې راوینیول زه هغه ته دا وایم چې زما پسې خو دې وکړه هېڅ خبره نشته ما معاف کړی بس زمړه صحیح ده خو بل
داسې به بل داسې زنه دغه به راشي دا ینګسټر به راشي او ته به د هغه پسې هم دا ووایې زه د خپل سر نه تېر یم د خپلو پوښتنو لپاره د خپل سر نه چې یو سړی تېر شي که نه زما مزاده زما چې دی زما ورور زما پسې اوس هم زړه درد کوي زه پسې خفه یم خیال دی دی خو د هغه په شان زه مړ کېږم پښتنو دا قرباني ورکړم زه 24 ګنټې تیار یم. قدرمنو کتونکو د بلال جان دغه یو خبره د خبرو نه چوړ کو زره وباسمه د درد دی د پښتني خاورې د پښتنو د پاره په زړه کې هغه درد دی د په دې باندې ډیر زیات خپه کېږي د ټولو خبرو نه چوړ کو زره وباسمه په دې یو نتیجه باندې زه ورسېدم چې دا یو خبره کې چې د پښتنو غلط تصویر دی نه پیش کېږي پښتانه څوک دي زه ته بل د دې نه د پوره سیمه چې کوم دی غلط تصویر نه پیش کېږي د هغې سره چې کوم وخت کې هلته کې دوی ټور باندې تلي دا یو کیمرامین هم ورسره نو د پکې اخیری او پیغام اوریدل غواړو صرف په دې ستاسو په دې کیمرا باندې وادي سواد چې کم نو سیو الان کې مونږ څخه کوټي وو مونږ چا د دم کو نه یری ګنا زنګ څخه کوټو تاریخ وګوره الحمدلله چې په آینده وخت کې په کتابونو کې راشي خو زه په دې کیمرا غل صرف یو پیغام ورکوم کوم ته څه نقصان میلاو شو یا څه شو زمونږه ذمہوار به وادي سوادي بس ستا کوټو ته نقصان نه دی ورکړی چې د خپل سره تیر شي کنه نو هیڅ پروا نشته خو زه دا وایم شهسوار بیګا ویډیو کړی ده هغه وی دله مینه ورکړي دا په مینه باندې دا ښه سړی دی شهسوار بھائی ته زموږ قابل احترام یې دا هم زموږ قابل احترام و په هغه ټایم کې مونږ په مینه ورغلي یو او دا مونږ ویلي دي دوی ته مونږ ویلي دي چې مونږ رالو مونږ ستا په ډانس باندې چې مونږ خو ویډیوګانې دي که د خلکو به کتې که نه زموږ سره اصرار کوو دې کسانو چې ته ورځو دې سره میلاویږو مونږ ته به یو ښې خبرې وکړي هغه هلته ورو یو ډرامه جوړوله هغه ډرامه چې دغه ناکامیابه شوه د بلال جان په شکل کې شی رالې سوشل میډیا ته رالې نو بس اقرو لوبه سټارټ ته مونږ دومره بد خلک نه یو زما ورسره هېڅ ذاتیات نشته خو د ګلچاهت سره به زما هېڅ ذاتیات ما ټیک ټاک کتلي صحیح ده نو وایم زه به په څلور مذهبه مسلمان یم زما ورسره هېڅ ذاتیات نشته بیګا یې په ویډیو کې ویلي دي بیګا یې په ویډیو کې ویلي دي چې دا هلک باندې په ما باندې قاتلانه حمله کړې ده زه بالکل دا وایم چې قاتلانه حمله پښتون بالکل پچا نه کوي مونږ تاسو د پښتو لفظ دی غلط استعمال کو زه درالم ما ستانه تپوس کو او دا زما سره رائټ هینډ دی دا به زمان الله تپوس کوي زه چې په سبب قبر کې یم ما ته الله وایي تعالی ما د ذمہواري درکړې وه او دا تا سره ته نه درسولې ته په سوشل میډیا ستا څلور لکه فالوور څلور نیم لکه ته دا پیغام مخکې نه لیږي لکه دا زه به څه وایم هغه ته الله پاک ته به زه څه وایم خامخا به ماته وایي خبره مطلب صرف په دغه روانه ما درکړي که نه چې تعالی ما درکړي دا اختیارات تعالی ما درکړي الله به ماته وایي دا مال الله راکړي که نه زه به هغه ته وایم چې یا الله ما خپل وس کړی دی نور د پښتنې د لګیا به څوک په څه وایي څوک په څه وایي زه صرف الله ته چې بس زما غاړه ازادي د پښتنو پروا نه کوم اخر کې څه میسج پیغام شروع شوی م په ښه وخت پوه شوی م د سوشل میډیا کوم الحمدلله او ما د غریب ولس لپاره چې ما کوم خدمت چې د الیکشن ګټلې دی دا خو ما په وانه دی ګټلې کنه الیکشن ګټل دا د خلکو ته پته ده چې دا په ګرانه ګټلې کیږي وټونه اخیستل دا ما د غریب خدمت کړې دی دا ما چې د مظلوم आवाज شوت کړې دی دا ما چې په غیرت باندې چې ما ته پکې ډېر بلا مسلې راغلي دي خو بیا ما خپل روکتام نه دی کړی ما خپل کار کړی دی الله ما داسې راکړي د انسانانو په شکل کې راکړی او دا مال الله راکړي زه په دې باندې شکر ګزار یم او د الله نه شکر ادا کوم پښتانه چې دی دا ډېر ښه خلک دی او زه پښتنو ته یم چې داسې خلک مه سپورټ کوي 6 میلیون پاور ستا ورکړي دي نن هغه په تبلیغ کې تبلیغ شعبې هم بدنامه کړه بله ورځ به یو بل گیم کوي بله ورځ بل دوی چې کله دوی سره پال ورځي ویوز ختم شي دوی به یو ډرامه راوړي دوی دغه ته د پښتنو په شکل کې د پښتانه په دغه شکل کې به راوړي پښتون خو دی که نه د هغوی په شکل کې به راوړي او غلط په پیش کېږي نو زه مننه کوم ستاسو چې تاسو دلته رالې او بار زه دا وایم چې غلط سړی مه سپورټ کوي هغه خلک راولې کوم چې په پښتو باندې خفه کېږي کوم چې په دې خاوره باندې خفه کېږي زما پلیټ فارم ته هېڅ ضرورت نشته خو زما میډیا یو کو نه دا د غونډه میډیا زما ده ستا د میډیا زما نه ده ته چې نن راغلی خو په پښتون خفه کېږي که نه ته چې په پښتون نه خفه کېږي ته به دلته څه کول ته یو میسج زما نه دلته کنوې کې هلته مخکې لیږي خو ته په پښتنو خفه کېږي ته راغلی زه ستا بار شکریه ادا کوم زه نه پیسو زه نه سوشل میډیا ته پیسو ته راغلی یم چې پیسې دې وګټم زه خیر رسول غواړم انسانیت ته خیر رسول غواړم غریب ولس ته خیر رسول غواړم او دا به مستقبل کې انشاءالله ژوند وفا وکړه د خلک به مې ویني او تاسو به مې وینئ د سوشل میډیا د لارې به مې وینئ زما اوس الان وخت ما نه دي شیر کړي دا شیزونه زما په یوټیوب کې وګوره زما په فیسبوک ما نه شیر کړي زه غونډ پښتانه د څخه کوټ چې څومره پښتانه دي دا غیرتي پښتانه دي او زه زنده آباد وایم
چې زه اسخاکوټ یم، زه په ځان باندې فخر کوم. ډېره مننه پښتنو چې تاسو ما ته ښه کمنټ کړي دي. ما چې اورال کتلي دي بیډ کمنټ نه دي. تاسو څومره هم شکریا ادا کوم کمه ده. ډېره مننه. صحیح شو، ډېر زیاته مننه. قدرمنو کتونکو بلال جان چې هر څومره راولټې ماشاءالله د هغه هر یو خبره په پښتون باندې شروع کېږي او په پښتون باندې ختمیږي. زه به هم اخره کې یو پیغام ورکم ګل چاحت رور وته هم خور وته هم سوته ما ته دغه پته نشته ځکه د اوسه پورې چې کوم دی نو منبر باندې ناسو ناڅاپي د منبر نه راکوشو خبره اوس منګ هم حق حیران کو الله دې کنفیوز کیږو چې لکه مطلب د دین د پاره بلال جان بای دا خبره چې کوم دی بار بار دا کړ د دین د پاره چې کوم دی څوک دین د چا د پاره نه کې هغه د الله د رضا د پاره کې دین چې کوم دی ستا یو ملګری دی تا ته پته شاه ولی الله هغه مغه پسې بلګي خبرې کېږي داسې نور دا یو بهانه د بهرحال زه دغه ډیټیل کې تلل نه غواړم. خو بلال جان بای چې کوم دغه کړی نو زه په دې باندې ورسېدم چې هغه نه خپل اکاونټ باندې صاف لوډ کړي نه بل څه هغه صرف او صرف د پښتنو आवाज اوچت کړی دی. نو الله دې وکړي چې خبره د دنیا نور قومونه څنګه مخ په وړاندې باندې لاړ چې په مونږ کې لږ ډېر هغه دغه راشي. او بل بلال جان بای بار بار دا خبره کوي سنه زه قصورور خپل پښتانه هم ګڼم چې مطلب دومره ویوز او دومره فالوورز ورکي پکار د چې داسې خلک سپورټ شي داسې خلک چې هغه د پښتون په درد باندې دردېږي. نو ان شاء الله هیڅ کله به دا واقعیت مونږ ته بار بار نه راځي او الله دې چې کوم د ګل چاحت بای کو هر څوک د مطلب بیا الله دې ورته نیکی هدایت وکړي زموږ دغه صدقه نشته دی. ان شاء الله تر بری خبرونه پورې چې کوم دی ورکه خپل لور شهزاد خان له سره د بلال جان او د کیمرمین فواد خان سره اجازه ته دا غلوی الله پامان. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.